سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، غټ اختر روان دی. غټ اختر ته پښتو فلم انډسټري یو ځل بیا په حرکت کې راشي. پښتو فلم انډسټري په حواله زما پر څنګ د کراچۍ په ښار کې یو بهترینه زبردسته کیمرمین احمد خان ناست دی. له احمد خان سره د پښتو فلم انډسټري د غټ اختر د فلمونو په حواله او د شوبیز دنیا په حواله باندې مرکه کوو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې احمد خان ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم شړې مشه. وعلیکم السلام. عظیم صاحب تاسو څنګه یې؟ ښه طبیعتونه مو ښه دي؟ برابر الحمدلله ډېر خو. ته څنګه یې؟ شکر دی د الله تعالی غټ کرم دی او بس لګیا یو منډې تړلې وو خپلې. څومره منډې وای، څومره ترنډې وای؟ بس عظیم صاحب سونه خدای پاک طاقت را کړلی، سونه وسې را کړی دی، دونه لګیا یو. بس په خپل طاقت په خپلو منډو د بروشه شته؟ انشاءالله ارادې چې د سړي پخې نو منزل هغه ته لازمي میلاویږي. دا به زمونږ مشران ووي او په دغې باندې مونږ هم روان یو. بس ځان ته د کم منزل ټاکلی دی؟ بس عظیم صاحب سم منزل دی، خو بس د ژوند څونه دی لږ غونته کې معمولي ژوند دی او چې بس سړی پکې بس خپل هغه شوق پوره کو دی کې بس منزل ته ځان رسو. خو بس دا ماته ووایه، پښتو فلم انډسټري غټ اختر ته به فلمان لازمن سازوي، څه وایې په دې حواله؟ پښتو فلم انډسټري غټ اختر دپاره چې کم سوشل میډیا په حواله کم نیوز راغلی دی کې لکه 100% لکه سچای نشته. نو دو فلمانو دا نوم په دې سوشل میډیا په حواله باندې داسې اورېدی کېږي. یو فلم دی چې یار مې هندو زه مسلمان، او دویم فلم دی هیرو نمبر 1. نو د دې 100% کنفرمیشن لا نشته چې دا به راځي که نه به راځي، خو کیدی شي دا راشي. نو دا دو فلمونه چې دي دا د پښتو انډسټري د ټیم کې یو هغه وایي که نه اردو کې وایي اڑتی وی نیوز گردش کر رہی ہے. نو دا خبر دی داسې. بس د دې دوو فلمانو نومان ستا زمون کتونکو ته شیر کل، څه وایي دا د پښتون د کلچر مطابق نومان دی او که نه؟ په دې کې د دواړه نومونه د پښتو د کلچر مطابق نه دي. ولی هیرو نمبر 1 دا خو د انډیا یو فلم دی د ګووندا، د هغې د نوم کاپي ده. او یار مې هندو زه مسلمان، نو دا د دې کانسیپټ زما په سمجھ کې نه راځي چې یاره دا ولی ښودی شوی دی دا نوم. نو دا خو به ډرامې دا فلمونه به ګورو نو د دې کې به پته لګي چې د نوم خو د کلچر نه اوټ دی، خو سټوري او فلم چې دی هغه به څنګه زموږ کلچر کې دننه یې که د کلچر نه بهر وایي. دا بل خواته به راسو احمده، دا راته ووایه به طور کیمرمین د کراچۍ په ښار کې د مختلفو ډرامو چې کومه ده کیمرمیني کوې، را روان پراجیکټ شته او که نه؟ او را روان پروجیکټ ډېر شي دي. یو 3 ډرامې دې ټیم کې په لاین پرتی دي، د هغې به د شوټ پلان کېږي بس په هغه حساب باندې، او بیا د هغې شوټ شروع کوو مونږ. ما دا نیوز اورېدلی دی چې تا یوه ډرامه تیاره کړې ده، د هغې ډرامې نوم مونږ ته وښیه. د هغې ډرامې نوم دی ما به څنګه هېروې، او د هغې پروډیوسر چې دی هغه زما خاص یار دوست عمران بای دی زمونږ پروډیوسر. او په هغې کې زه به ذات خود د مین ویلن په کرکټر کې یم، او د هغې ډایرکشن چې دی هغه زمونږ امان بای کړی دی، امان خان سواتی. کیمرامینی د هغې ما کړې ده، او کم سین چې په هغې کې زما و نو په هغې کې زمونږ د کراچۍ بدر منیر اسلام بای نو زما د سینونو کیمرامینی هغه کړې ده. په دې کې مونږ سره کاشف دی، په دې کې مونږ سره مانور ده. مانور نه علاوه دی کې چې کومه په لیډ باندې هیروینه ده هغه زیرش ده. او د ډرامې ټریلر زمونږ اف عمران ټي وي باندې لانچ شوی دی، او انشاءالله په دې راتلونکې هفته کې به د دې ریلیزي مونږ سره. نو دا زمونږ د طرف نه ډرامه ده. دې نه بعد زمونږ غټ اختر له به هم یو ډرامه ورکوي زمونږ عمران بای، او غټ اختر نه پهله به د منځ کې یو ډرامه بل هم ده زمونږ د عمران بای، چې هغې کې به زما هم کرکټري او ډایرکشن به ومي، کیمرامیني به ومي. ما به څنګه هېروې، د دې ډرامې لیکوال څوک دی؟ د دې ډرامې مرکزی خیال چې و هغه زما، او بیا د دې رائټر چې دی هغه هم زمونږ امان بای دی، رائټر او ډایرکشن دواړه هغه کړي دي. بیا دا کمپلیټ سکرپټ هغه ولیکو، هغه تیار کړو دا سکرپټ.
د دې ډرامې پروډوسر څوک دی یعنی چا په دې ډرامه باندې خرچه کړې ده؟ په دې ډرامه باندې زمونږ عمران بھائی چې دی کم چې په ډرامه کې په خپله د هیرو په کرکټر کې دی هغه د دې پروډوسر دی. بطور کیمرمین تا د مختلفو ډرامو کیمرمینی کړې ده، څه محسوسوي چې بطور کیمرمین به تا ته ښه پته وي چې په کراچۍ ښار کې د یو ډرامې جوړولو دپاره د کمو شیانو کمی ده؟ مین چې کومه مسله ده هغه په دې ټیم کې په کراچۍ ښار کې د فیمیل آرټسټ ده. د فیمیل آرټسټ سره دلته کې د لوکیشن هم کمی دی، بس د دې دوو شیزونو مین کمی دی دلته کې. د هغې نه هټ کې د دې چې کم کیمرامینان دي هغه هم ډېر ښه دي، خپل د یو وخت نه کیمرامیني کوي. او باقي ایکټر هلکان چې کم ایکټران دي هغه هم صحیح دي، ښه برابر دي، ښه کلی تم زی راځي، کلی کې هم لکه په پېښور کې هم ډرامې رغې کړې. نو صرف دلته دغه دوه مسلې دي بس، د فیمیل او د لوکیشن. دا ماته ووایه ما به څنګه هېروې ته په اول ځل د پښتو په یو ډرامه کې په مین کرکټر کې او هغه کرکټر چې کوم دی د ویلنتوب غدی، د ویلنتوب دا کرکټر به صحیح ولوبوي؟ او زما د طرف نه عظیم صاحب زما پهله ډرامه وه، زمونږ د عمران بھائی هم پهله ډرامه وه، او بل په دې ډرامه کې اپنی مدد آپ تحت مونږ دا کار کړی دی. ولې دلته کې انګل هم برابر او بیا هغه سین هم کوزه، کهانی هم خپله، لوکیشن هم خپل، جینکۍ هم خپل، لکه ټول کار مونږ په خپله کړی دی. نو که په دې ډرامه کې زما د طرف نه خو په دې کې لکه ما خپل 100% ورکړی دی، خو هغې ته زه 100% خپل نشم ویلی. ولې چې ما ته یو ډایرکټر مخې ته ولاړي، یو کیمرامین مخې ته ولاړي، نو بیا به زه 100% کار ورکم. چې زما نیم مازغل ته کې په کیمرامینۍ کې، نیم په ډایرکشن کې، نیم خپل په کرکټر کې، نو بیا زه 100% نشم ورکولی. دغه شان دی زمونږ د عمران بھائی هم فرست ډرامه وه، نو دا خو عظیم صاحب فرست ډرامه ده، دې نه بعد به وچلیږو مخې ته، نو ښه کار به وکړو. او که په دې ډرامه کې چېرته یو که غلطي راووته نو لکه دا غلطي به زمونږ څوک نه مینشن کوي، ولې دا زمونږ فرست ډرامه ده، په دې کې به زمونږ نه غلطي شوي، دا نه یم چې نه ده شوي، خیر دی بلې کې به نه کېږي، څه مسله نشته. د دې ډرامې نوم خو بهترینه نوم دی، ښایسته نوم دی، ما به څنګه هېروې؟ د دې ډرامې کهانۍ پر څه ده؟ د دې ډرامې کهاني خو فی الحال زه فل نشم مینشن کولی. ها زه به هلکه غونته یو ټچ درکم چې په دې کې په هیروینې باندې د ویلن او د هیرو د دواړو ټسل دی، لکه د دې دواړو جګړه جنگ دا ټول په دې هیروینې باندې دی. او په دې کې هغه نارمل کهانی ده چې ویلن به مري او هیرو به پاتې کېږي، نارمل کهانی ده. خو د ډرامې کې مونږ یو مقصد خولی دی، یو مقصد دا دی چې په دې کې دا کم ویلن به چې تاسو څخکاري نو دا 100% ویلن نه دی په دې ډرامې کې. نو دا به اوس تاسو په ډرامې کې ګورئ چې دا څوک دی، د به څه کرکټري. ما به څنګه هېروې په دې ډرامه کې به د ډېرې مکالمې ویلې وي، کتونکي په انتظار دي چې احمد خان په اول ځل باندې په یو ډرامه کې په مین کرکټر دی. یو مکالمه کې راته بیان که کتونکو ته به هم پته ولګېږي چې د کراچۍ یو فنکار واقعي فنکار دی. د دې ډرامې د ټول نه ښکلې او ښه مکالمه چې ده هغه به زه تاسو ته وایم په ایکټینګ کې درته ووایم که نه نارملي درته ووایم. کتونکي ټول غواړي چې په خوند یې ووایي، په خوند یې ووایم. نو د دې ډرامې چې کومه ښه مکالمه ده هغه زما دا ده چې ته دې په ما باندې هسې خپل دا چنغول باجکې نور څه خیال دې نشته، عظما ستا دا نفرت نه دی، دا زما په زړه باندې اور لګی اور. دا زما د ټول نه خوښ ډایلاګ دی په دې کې. احمد بھائی ډار دې راواچولې چې واقعي له یو ویلن سره ناست یم او انټرویو ورسره کوم. آخر کې که د په زړه کې داسې خبرې وي د دې ډرامې متعلق کتونکو ته بالکل شیر کولی شي؟ زمونږ چې څونه کتونکي دي هغو ته به زه د دې ډرامه په باره کې دا خبره کوم چې ګورئ دا زمونږ فرست ډرامه ده، دا ډرامه تاسو وګورئ، د دې نه تاسو خوند والئ د دې ډرامې نه، او انشاءالله چې تاسو مونږ له سپورټ لکه راکوئ نو د دې نه به ښه ډرامې مونږ لکه مارکیټ ته راوباسو، دې نه ښه کهانیانې مونږ سره پرتې دي. خو مسله دا ده چې تاسو په فرست ډرامه کې مونږ سپورټ کوئ نو زمونږ به په دې باندې حوصله افزایي کېږي او دې سره مونږ نورې ډرامې رغو. ډېره مننه. ډېره مننه. کور د ودان سګرانو کتونکو یوه خبره بله تاسو سره شیر کړم
پېښور ته تللی وم، بیا مردان له راغم، بیا له مردانه ځان ښار ته لاړم. په دې ښارونو کې مې د ډېرو فنکارانو انټرویوانې اخیستې دي، ډېرې ښې ښې انټرویوانې دي. څوکه به ایډیټ کوو، بیا به وطن چینل ته خزوو، تاسو به خوند باندې اخلي. احمد خان ستا یو جان مننه. ګرانو کتونکو دا و احمد خان چې له ده سره د غټ اختر د فلمانو په حواله او یوه خصوصي ډرامه چې د هغې نوم دی ما به څنګه هېروې، د دې په حواله څو د خوند خوږې خبرې وکړي. تر بل خوندور پروګرامو پورې مو پر لوی الله سپارل یاسته. د خدای په امان.